وترابها في دمنا يرتويره. العاصمة تفرق عن الكون. دریم اعتراض چې د دوی د خوا سوی دی او ښه په زور نشر سوی دی هغه دا وایي زموږ استادان خو د دیوبند علما دي، هندوستان دیوبند هغه زموږ استادان دي، هغه زموږ رهنمایان دي، هغه زموږ مقتدایان دي. وایي د دیوبند علماو کتابو کې لیکلي دي چې د 12مې لمانځل ناروا دي. العیاذ بالله. نو دوی وایي د دیوبند علما څوک دي؟ احناف دي، د امام اعظم د مذهب علما دي. وایي خو تاسې هم احناف یاست، د دیوبند علما ستاسې استادان دي. وایي هغو کتابونه لیکلي، په کتابو کې یې لیکنه کړې چې د 12مې لمانځل حرام، د 12مې لمانځل بدعت. وایي تاسې ولې لمانځئ؟ دا یې دریم اعتراض دی. د دې د جواب دپاره مې دغه کتاب راواخیستی. دا کتاب تاسې وینئ، ټول ورته وګورئ، دا د دیوبند علماو کتاب دی. د دې کتاب نوم څه شي دی؟ المهند علی المفند. دغه یې نوم دی. دا طالبان په ترجمه هم نه پوهېږي، داسې ګران نوم هم دی، المهند علی المفند. دا ترجمه به د دې طالبانو دپاره وکړم، استادان خو خبر دي. المهند علی المفند. المهند هغه توره چې په هند کې د یو خاص اوسپنې څخه جوړه سوې ده، هغه تورې ته المهند وایي. مفند چاته ویل کېږي؟ هغه بېعقل سړی، بېدینه سړی، دې ته مفند ویل کېږي. اوس یې ترجمه ښکاره شوه، المهند علی المفند. المهند هغه توره چې په هند کې د یو خاصې اوسپنې څخه جوړه سوې ده، دا توره ده علی المفند پر غاړه د بېدینه او بېعقل سړي. سړی چې بېدینه و بېعقل و بې مذهبه یي، د هغه پر غاړه دغه هندۍ توره ده. دا د المهند علی المفند ترجمه ده. زه یوه پله د دې کتاب تشریح درته کوم. دا څنګه کتاب دی، چا جوړ کړي، په دې کتاب کې څه مسائل دي. د دې تشریح دا ده، د مکه مکرمه او د مدینه منوره علماو 26 سوالونه دیوبند ته راواستول، ول د دغه جوابونه غواړو. د حرمینو څخه زادهم الله شرفا، مکه مکرمه، مدینه منوره، د هغه ځای علماو، د عربو علماو 26 سوالونه ولیکله، دا یې واستول دیوبند ته، هندوستان ته. د دیوبند علماو ته ول د دې جوابونه راکړي. نو هغه 26 سوالونه چې دیوبند ته ورسېدله، د دیوبند علما سره راټول سوله، د دغه 26 سوالو جوابونه یې ولیکل. چا ولیکل؟ د دیوبند علماو مشر امام علامه خلیل احمد السهارنپوري رحمه الله تعالی. هغه جوابونه ولیکل د ټولو علماو په نمایندګۍ. جوابونه چې ولیکله، برای دغه کتاب ځینې جوړ کړي. 26 سوالونه هم دلې دي، د هر سوال جواب هم دلته لیکلی دی. دا 26 سوالونه سره د جوابو د دې چې دا کتاب جوړ کړي، دغه نوم یې پر کښېښوی المهند علی المفند. او پر دې کتاب د چا تقریضونه شته؟ د مکې مکرمې د علماو تقریضونه دغه دي، په پای کې لیکلي دي، هر څوک کې ویني. د مدینې منورې علماو امضاوې پر کړي دي، د عراق و د شام علماو امضاوې پر کړي دي، د بر صغیر علماو امضاوې پر کړي دي،
د دیوبند علماو امضاوې پر کړي دي. یعنی که ووایم چې د ټولې دنیا د علماو په نمایندګي امضاوې پر سوي دي. دا هغه کتاب دی المهند علی المفند، دا د دیوبند علماو منشور دی. نو په دغه کتاب کې 21م سوال د میلاد دی. 21م سوال چې د حرمین علماو د دیوبند علماو څخه سوال کړی دی. 21م سوال د میلاد شریف دی چې دا میلادونه څنګه دي. دا میلادونه چې تاسو جوړوي او په دا میلادو کې د پیغمبر علیه السلام صفتونه بیانیږي، د پیغمبر علیه السلام معجزات بیانیږي، او بیا جلسې جوړیږي، بیا ختمونه یې، تلاوتونه یې، خیراتونه یې، خوشحالي وي. دا څه عمل دی؟ دا ښه کار دی که بد کار دی؟ علامه خلیل احمد سهارنپوري صاحب په جواب کې څه ورته وایي؟ هغه په جواب کې ورته وایي هغه احوال چې د پیغمبر علیه السلام سره یو لږ تعلق لري، د هغو احوالو بیانول په دغه میلادو کې دغه ثواب لري. حتی داسې لیکلي د پیغمبر علیه السلام د څپلیو ګرز د دغه بیان که وسي، دا د میلاد په ورځو کې له الله عز وجل ثواب ورکوي. حتی داسې لیکلي د پیغمبر علیه السلام د مرکب د بولو بیان چې وسي، له الله عز وجل ثواب ورکوي. د پیغمبر علیه السلام د مرکب د بولو بیان دا چې وسي، هم الله عز وجل ثواب ورکوي. نو جواب یې دا دی چې دا میلادونه حق دي. دا په 12مه چې دا میلادونه جوړیږي، دا ټول حق دي. که خیراتونه دي، که تلاوتونه دي، که صدقات دي، که جلسې دي، که نعتونه دي، که د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانیږي، که معجزات بیانیږي، دا ټول حق دي. دا میلادونه حق دي. دا د دیوبند علماو فتوا ده. دی سره ته وایي د دیوبند علما هغه وایي چې د میلادونه ناروا دي. العیاذ بالله. دا د دیوبند علماو کتاب دی. 21م سوال او 26مه صفحه. په 26مه صفحه کې دا 21م سوال دی، بیان او جوابونه دي. خلاصه د جواب د دیوبند علماو دا ده چې د میلاد لمانځل ښه کار دی، او په دې شرط چې ناروا وي نه په ګډه. بعضې کسان خو بیا دا اعتراض کوي، وایي په دا میلادو کې خو نو ناروا وي هم کېږي. بعضې میلادو کې عکاسۍ شروع وي، سروزونه وایي، ډولونه وایي. نو وایي دغه ناروا شیان چې په میلاد ګډ سوله، باید میلاد بند سي. بعضې کسانو دا خبره کړې ده، خو د دې جواب ډېر ښکاره دی. ګوري په عبادت چې ناروا شی ګډ سي، نو سړی به عبادت بندوي که به ناروا بندوي؟ ناروا به بندوي. عبادت ولې بندوي؟ میلاد ولې بندوي؟ په میلاد کې چې نارواوي شروع شوې، دا فیصله ولې کوي چې میلاد دې بند سي؟ خو داسې ووایه هغه ناروا دې بنده سي. زه مثال درته وایم، حاجیان صاحبان دې پر مکه مکرمه طواف کوي. اصل په دا طواف کې دننه نارواوي شروع شولې، سروزونه شروع شول، عکاسۍ شروع شولې. ښه، اوس به سړی څه فیصله کوي؟ اوس به دا فیصله کوي چې دا طواف باید بند سي؟ که به دا فیصله کوي چې دا نارواوي چې په دا طواف کې شروع دي دا باید بند سي، طواف ولې بندوي؟ عجب ناپوهي ده. وای په میلادو چې نارواوي ګټې سوې، میلاد باید بند سي. زه وایم میلاد ولې بندوي؟ دا خو عبادت دی، نارواوي بندي که. عبادت ولې بندېږي؟ نو نارواوي چې دي په هر وخت کې نارواوي دي، که په میلاد کې که بل ځای، موږ مخالف یو. که چیرې په یو میلادو کې نارواوي وي، موږ د هغه ناروا مخالف یو، د میلاد نه یو مخالف. نارواوي دي بندې سي. نو علامه خلیل احمد سهارنپوري
رحمه الله تعالی هغه هم دلته چې عبارت لیکلی دی شپېتمه صفحه کې هغه داسې عبارت دی وایي فعلم أنا لا ننكر ذكر ولادته الشريفة فعلم من هذا أنا لا ننكر ذكر ولادته الشريفة بل ننكر على الأمور المنكرة التي انضمت معها وای معلومات وسو چې موږ د میلادو سنوي منکره په میلاد کې چې د پیغمبر علی السلام د ولادت شریفه بحث کیږي د دې سنوي منکره موږ د چی څه منکر یو هغه ناروا شیان که په میلادو ګډ سوله موږ دغه منکر یو هغه موږ نه منو نو خلاصه دا سوله چې میلادونه حق دي په میلادو که ناروا شیان ګډ سوله ناروا دي هغه موږ نه تاییدو ناروا باید بند سي او دا د ناپوهي فیصله دې نو نه کیږي که په میلاد نارواوي ګډې سوې میلاد دې بند سي دا خو ناپوهي ده میلادونه به وي نارواوي به نه وي الحمدلله دا زموږ وستس په ماحول کې چې میلادونه دي په دې کې کومه ناروا شروع ده دا موږ چې د میلادو ته ورغلو دا جلسو ته ولاړو ما خو یوه ناروا لا نه ده لیدلې علما دې قرآن راته وایي علما حدیث راته وایي علما د مذهب خبرې راته کوي علما د پیغمبر علیه السلام د ولادت شریفه بیان راته کوي علما د پیغمبر علیه السلام معجزات راته بیانوي د پیغمبر علیه السلام د غزواتو بحث راته کوي په دې کې کم شی ناروا دی دا زموږ ستاسې میلادونه چې دا شروع کېږي په شروع کې څه شی ویل کېږي تلاوت د قرآن قرآن کریم موږ د جلسې په ابتدا کې نه وایو آیا تلاوت د قرآن اوس څنګه کار دی څوک ویلی شي چې دا غلط کار دی العیاذ بالله زموږ د میلادو په ابتدا کې تلاوت د قرآن دی وروسته بیا قرآن و احادیث مذهب دا شیان شروع دي زموږ میلاد چې پر ختمېدو شي بره دعا کوو یو څوک ویلی شي چې دعا ناروا ده زموږ میلاد چې ختم سي جلسه ختمه سي دعا کوو یو استاد راغواړو چې ته راسه دعا وکړه ډېر خلق راغلي دي امین امین به وایو په اجتماعي شکل دعا دا قبولیږي هم نو دا میلادونه حق دي دا د دیوبند علماو فیصله ده چې دا میلادونه حق دي دا چې بیا سلفیان وایي د دیوبند علماو دا میلادونه غندلي دي هغه د دوی غلطه خبره مردوده او باطله خبر دا دی د دیوبند علماو کتاب مې در ښکاره کوي چې په دغه کتاب کې 21 سوال چې د حرمینو د طرفه سوی دی د میلاد شریف په باب دی او علامه خلیل احمد سهارنپوري صاحب جواب ورکوي چې د میلاد لمانځل حق چې ناروا نه وي په ګډ نو 21 سوال او شپږمه صفحه د المهند علی المفند دا د دیوبند علماو منشور دی دا د هغو فیصله ده چې میلاد لمانځل حق دی وترابها في دمنا